السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو بل محترم پوښتنه کړې ده، وایي یو چاته متصل مشکلات او امراض او مصیبتونه پیښیږي، دی سخت ورته پریشان وي. د دغه امراض او مشکلات او مصیبتونو د حل او د خلاصون لاره به څه وي؟ نو محترم وروره، د دغه شانو څه د خلاصون لار دوه درې شان دي. اول دا دی چې دی به استغفار شریف شروع کړي په ډېره کلکه توګه، په ډېر محکمه توګه باندې به د استغفار شریف شروع کړي. دا به خپل وظیفه وګرځي، یعنی اقلا په ورځ کې 1000 واره به د استغفار وایي. او استغفار شریف په ساده په خوله ویل نه، بلکې په احساساتو ویل، په حقیقي توګه ویل. حقیقي توګه ویل دا معنی چې استغفار شریف په معنا به د سر خلاصي، او دی به الله تعالی جل جلاله ته په ډېر صداقت او په ډېر اخلاص دا وایي چې الهي زه پوهېږم چې ما څه ډېرې ګناوې سوي دي، ډېر جرمونه راڅه سوي دي، ډېر ګناهونه راڅه سوي دي. بعضې ګناوې به ما ته معلوم وي، ډېرې به نه وي رامعلومې. الهي ما ته به لږ ګناوې معلوم وي چې ما ته سوي دي، زما به لږ ته ورپام سوي، خو ډېر ته به مې نه ورپام سوي. الهي به زما سره معامله د مغفرت وکړه، ما بس ټول ګناوې را معاف کړه، که ما ته معلومې دي که نه دي رامعلومې، که کوچنۍ ګناوې دي که لویې ګناوې دي، هر څه صغایر و کبایر دي، خدایه ما بس ما ته معافي وکړه، ما ته مغفرت د ګناهو وکړه. نو دی به د الله تعالی جل جلاله څخه په ډېر صداقت، په ډېر اخلاص د خپل د ګناهو معافي وغواړي. اوله خبره ده، ځکه ډېر مصیبتونه او پریشانیان چې انسانانو ته پیښیږي، قرآن کریم کې الله جل جلاله وایي کوم مصیبتونه او غمونه چې تاسو ته پیښیږي، هغه د هغه د ستاسو د اعمالو له وجې چې تاسو بد اعمال کړي، ګناوې مو کړي، جرمونه مو کړي، د هغه په سزا کې تاسو ته رسېږي. مثلا تا د چا غیبت کړی دی، په مقابل کې الله تعالی تا ته د سر درد پیښ کړي، یا د نس درد درته پیښ کړي، یا یو بل مریضي درته پیښ کړي، یا د اولادونو در مریضان کړي، یا د په کورنۍ کې مریضي راشي. تا غیبت کړی، غیبت دی، دلته تا ته نه معلومېږي چې دا د غیبت سزا ده. نو موږ داسې په ډاکټرو په دې شیانو باندې پوه په علاج خو وکړه، په ډاکټر ته ولاړ شه، مګر په دې باندې پوه شه چې دا زما د یو عمل سزا ده چې ما ته راکول کېږي. نو ته وار د واره دغه عمل مغفرت وغواړه، الله تعالی ته الهي زما ګناوې را معاف کړه، سهار و ماښام، بلکې د هر لمانځه وروسته، بلکې هر ګړی د الله جل جلاله څخه د ګناهو مغفرت غواړه. بس پریشانیانې به دي، کومې پریشانۍ و مصیبتونه چې زموږ د اعمالو په سزا کې موږ ته راکول کېدل، هغه به ټول الله تعالی ختم کړي. نو پریشاني چې سړی بد عمل نه کړي، نو بیا خو پریشاني نور ته راځي، یعنی سزا نور کول کېږي. نو سزا چې نور کول کېږي، نو اول خو ډېرې پریشانۍ په دې کې ختمې شولې چې انسان استغفار شریف وایي. حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک به په یو مجلس کې د صحابه کرامو سره ناست او د مبارک به 100 واره استغفار شریف ووایي، ګوړی په ګوړی به چې استغفر الله استغفر الله، خدای زه ستا څخه بخښه غواړم، خدای زه ستا څخه بخښه غواړم. حال دا چې د مبارک صلی الله علیه وسلم په ټول عمر ګناه نه ده کړې، دی خو د ګناه څخه معصوم دی، پاک دی، پاکیزه دی د ګناه څخه، خو د به امت ته دا تعلیم ورکاوه چې تاسو دغه استغفار ووایاست په هر مجلس کې، په هر ګوړي چې ناست په استغفار شریف. استغفار دا نه معنی چې به خامخا په عربي ژبه باندې استغفر الله وایي، په خدای تعالی په پښتو پوهېږي، په فارسي پوهېږي، په هر ژبه باندې خدای تعالی پوهېږي. بس ته به د خدای تعالی ته په زړه د اخلاص چې الهي ګناوې مې ډېرې کړي دي، ډېر جرمونه مې کړي دي، ستا د امرونو مخالفت مې کړی دی، ستا امرونه مې نه دي پر ځای کړي، ستا نواهي مې څه مې ځان نه دي راګرځولی، ستا د پیغمبر د سنتو متابعت مې نه دي کړي، الهي ما ته معافي وکړه. خدای چې هر څه ګناوې کړي دي، که ما ته معلومې دي که نه دي رامعلومې، که کوچنۍ دي که لوی دي، که پټې دي که لڅې دي، د ټولو معافي راته وکړه. بس انسان به د خدای تعالی سره په مناجات اخته وي، ګړی په ګړی به د الله څخه معافي غواړي. بس بیا به نو کومې سزاوي چې وده ته په امراضو، په مشکلاتو، په دې شیانو کې کومې سزاوي ده ته راکړي، هغه به ټول ختمې شي. اوس نو بیا مرضونه و پریشانی او مشکلات دا یوازې د سزاوي نه دي، دا بیا کله کله د انسان د ترقی باعث وي. اوس ګوره نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک او نور نبیانو ته هم مرضۍ پیښېدلې، ناجوړې پیښېدلې، هغه خو بیا سزاوي نه وي، کوچنیان دي، کوچني هلکان دي، کوچنیان دي، مثلا د 2 کالو کوچنی، د 3 کالو کوچنی دی، ناجوړه دی. اوس نو دا ناجوړې د پیښ د خو د لپاره سزا نه ده، ته خو بد عمل نه دی کړی. دا بیا کله کله د انسان د درجې د لوړولو او د ثوابونو د ډیرولو دپاره چې الله تعالی د چا ثوابونه ډیر کړي او درجې ور بلنده کړي. نو هغه مریضي او هغه مشکلات او هغه پریشانی چې هغه د سزا دپاره وي، هغه به ټول درڅخه ختم شي، چې استغفار شریف وایي هغه به ټول درڅخه ختم شي. او د هغه څه وروسته درود شریف وایي. درود شریف چې انسان ډیر وایي،
د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سره رابطه او محبت ډېرې شي، په دې باندې ډېرې زیاتې پریشانۍ لرې کېږي، په دې باندې ډېر مشکلات ختمېږي. د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په تعلق سره ډېر مصیبتونه او ډېرې ناجوړې، ډېرې پریشانیانې، ډېر زحمتونه دا لرې کېږي. نو دوم به دا شی دغه کې. دریم چې انسان په وسه پرای هغه نه اندازه به صدقه کوي. صدقه دې انسان ډېر کوي. صدقه رد بلا ده. انسان چې صدقه هر څونه زیاته صدقه کوي هغه نه اندازه به بلا وي د منځ ځي. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په ځای کې داسې خبره کړې ده، داسې اشاره کړې ده، وایي تاسې د مشکلاتو، د ناجوړیانو او د بلاو دفع په صدقاتو سره وکړي. صدقه ډېره کوي. هر څونه چې ډېره صدقه کوي، هر څونه چې ډېر خیراتونه کوي او صدقه دې هم ټوله پټه وي. صدقه دا نه معنی چې خامخا په کور کې الوا پخوه او په کور کې غړی پخوه او دا کوه. دا هلته په لار کې مسکین ویل دي یو څو روپۍ ورکړه، دغه نه روپۍ ورکړه چې مطلب د هغه یو ګوله ډوډۍ په برابره شي. داسې نه لکه د عام خلکو چې د جبه یې نیمه که یو زوړ دسۍ راوکاږه چې هغه هم ستا د خوا ناچپه وي او خوړین وي او پر تا غمېدلی کوچنیان یې نه درڅه غواړي باید ته مسکین ته ورکړې. یا دا صدقه نه ده. خدای تعالی جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تر هغه ساعته پورې به ته د صدقې و هغه صحیح عمل، هغه واقعي بر و نیکۍ ته تر هغه ساعته نشې رسېدی حتی تنفقوا مما تحبون. هغه شی څه به نفقه کوې چې تا باندې ډېر خوښ وي. په جیب کې به ګورې چې هغه ښه لوټ دی، هغه ښه نوی دی، هغه ښه صفا دی، نو کې غټ لوټ دی، پنځوسی دی، صدی دی، زری دی، هغه شی بس په صدقه کې ورکړه، یو مسکین غریب ته ورکړه. او د هغه مسکین څخه به بیا هیڅ وخت تشکر نه غواړي. حتی که هغه مسکین دعا درته وکړه ته به همغسې دعا ورته کوې دپاره د دې چې دغه صدقه په مقابل کې د دعا نه شي، چې دا صدقه ټول آخرت ته پاتې شي. په کور کې مثلا ښه غوښې دې باندې کړي، دا غوښې ورکړه مسکین ته. مثلا یو مسکین راوله د دې در سره میلمه او یا بل یې په کور کې ښه کالي لري، یو بل شی لري، مثلا مسکینانو غریبانو ته ورکړه. د کور انسانان امر کړه، ښځې امر کړه هغو ته ووایه چې صدقې وکړي، هغو ته وایه په کور کې بالابود شي، داسې اضافه شي، داسې نه چې خراب شي، ښه شي، خو مطلب چې تا ته 2 دانې پراته دي نو یو مسکینانو ته ورکړه، هغه صدقه کړه. نو صدقې خو بیخي ډېره کمه نه دي. نو بل علاج دا دی چې بس صدقه دې وکړي زیاته کړي. استغفار شریف شو، درود شریف شو او صدقه شول، صدقه دې زیاته کړي. څلورم دا دی چې کم نعمتونه چې الله تعالی درکړي دي هغه نعمتونو شکر را شروع کړه او د ادارو شاکرین میسیجونه د اوله سره څه وګوره او پر هغه ترتیب باندې عملي کوه چې هغه کم ویل سوي دي. بس نوبت په نوبت باندې یو میسیج را ګوره، بس هغه ویل سوي دي پر هغه طریقه باندې شکر ادا کړه. په شکر سره به الله جل جلاله نعمتونه زیاتوي. نعمتونه چې زیاتېږي مصیبتونه و غمونه کمیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.